احمق ځوان او غریب بوډا یو سبق آموزه کیسه. د شنو غرونو په لمن کې یو کوچنی کلی و. هلته یو غریب بوډا اوسېده. د هغه کالي زاړه او پیوند شوي وو، خو زړی ډېر پاک و. هغه به له ځنګله وچې لرګي راټولول او په همدې به خپل ژوند چلاوه. په همدغه کلي کې یو ځوان هم اوسېده. هغه زورور و، خو ډېر غصناک او بیړه کوونکی و. یوه ورځ چا ورته دروغ ویل چې ګواکې بوډا د هغه له ځمکې لرګي پرې کړي دي. ځوان په غوسه شو، تبر یې واخیسته او غرونو ته ولاړ. کله چې بوډا ولید، په چیغو یې ویل: ولې دې زما له ځمکې لرګي پرې کړي؟ بوډا په رپېدلي غږ ویل: زویه، ما د چا لرګي نه دي پرې کړي، زه خو یوازې وچې څانګې ټولم. خو ځوان لا هم په غوسه و، تبر یې پورته کړ. بوډا له ویرې دواړه لاسونه پورته کړل او ویې ویل: زویه، غوسه عقل لوندوي. لومړی حقیقت معلوم کړه، بیا فیصله وکړه. دا خبرې د ځوان پر زړه ولګېدې. هغه ته د خپل پلار نصیحت ور په یاد شو: فیصله تل د سوچ او پلټنې وروسته وکړه، نه د غوسې په حالت کې. ځوان شاوخوا وکتل، رښتیا هم هلته یوازې وچ لرګي پراته وو. هغه خپله تېروتنه درک کړه. سمدستي یې تبر ښکته کړ او په شرمنګۍ یې ویل: بابا، ما وبخه. ما بې له تحقیقه پر تا تور ولګاوه. بوډا په موسکا وویل: زوی، کوي انسان هغه نه دی چې نور ویروي کوي، هغه دی چې پر خپله غوسه قابو ولري. له هغې ورځې وروسته ځوان بدل شو. هغه په کلي کې د صبر او انصاف بیلګه وګرځېد. سبق: بیړه او غوسه انسان ته زیان رسوي. تل باید د حقیقت له معلومولو وروسته پرېکړه وشي.